السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک پروفایل لپاره ښکلي، سټایلي او جالب تصویران جوړ کړو. نو دغه تصویران به زموږ د فیسبوک له پروفایل سره ډېر ښکلي ښکاري که چېرته یې موږ په سټورۍ باندې پرېږدو او یا یې شیر کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع یې کړو. نو د دې لپاره به تاسې راشئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسې ولیکئ EPUTO 360. EPUTO 360 به تاسې ولیکئ او دا به تاسې سرچ کړئ. کله چې مو دا تاسې سرچ کړئ نو په سر کې به دغه لومړی اپلیکیشن تاسو ته راشي EPUTO 360 پوټو. دغه به تاسې را ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه به دا اوپن کړم. کله چې دغه اپلیکیشن تاسې اوپن کړئ نو په اوپن کولو کې تاسو څخه 2-3 اجازې غواړي. هغه اجازې تاسې ورکړئ او تاسو به په دې اپلیکیشن کې دا ډول صفحه راخلاصه شي. کله چې په دې اپلیکیشن کې تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصه شوه نو ګوره په دې کې به اوس موږ ته ډیزاینونه راخلاص شي. نو دغه دی اوس موږ ته ډیزاینونه راخلاصیږي. دا ټول ښکلي ښکلي ډیزاینونه دي په دې کې، او په دې کې هر ورځ نوي نوي ډیزاینونه هم اضافه کیږي. نو زه ښکته راځم او په دې ځای کې زه اوس تاسو ته دغه خوندور ډیزاین درښکاره کوم. نو زه به ښکته راشم او ګوره دغه ډیزاین تاسو ته ښکاري کریټ کارټین پوټو. نو زه په همدې باندې به زه کلیک وکړم او ګوره دا به له موږ سره راخلاص شي. کله چې دا تاسو سره راخلاص شو نو ګوره په دې ځای کې دغه د انځور نښان تاسو ته ښکاري. په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسې ورته یو انځور ورته راواخلئ. نو په دې ځای کې تاسې هر ډول انځور ورته راخیستلی شئ. خو په دې ډیزاین کې د فیسبوک د پروفایل سکرین شاټ ډېر ښکلی ښکاري. نو زه هم ورته سکرین شاټ راخلم. نو زه په همدې سکرین شاټ باندې کلیک کوم او په دې ځای کې تاسو ته وایي چې د دې عکس سایز دا دی. له دې ځای څخه تاسې ورته د سایز کوچنی کولی او غټولی هم شئ. نو کله چې مو سایز هم انتخاب کړ نو پورته دغه ټیک مارک نښان تاسو ته ښکاري. په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به اوس لږ ډاونلوډینګ واخلي، لږ لوډینګ به واخلي. نو تاسو به ورته انتظار وکړئ. نو ګوره چې دغه انځور اوس موږ ته جوړ شو. کله چې دغه انځور تاسو ته جوړ شو نو دا به اوس تاسې داسې وکوئ. نو دغه د ډاونلوډینګ نښان تاسو ته ښکاري. په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او یو ځل به بیا تاسې په دې باندې کلیک وکړئ. که چیرې په دې باندې تاسو دوباره کلیک ونه کړئ نو دا انځور تاسو سره په ګیلري کې نه سیو کیږي. نو تاسو په همدې باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته ښکاري دغه ټاپه موږ ته راغله او دا له موږ سره په ګیلري کې سیو شو. نو په دې کې نور هم ښکلي ښکلي ډیزاینونه موجود دي. په دې کې به تاسې دغه ډیزاینونه به تاسې ګورئ. په دې کې نور هم ښکلي ډیزاینونه دي، خو زه تاسو ته ما چې مخکې هم تیار پکې جوړ کړي دي خو زه تاسو ته درښایم. خو په دې سټوري کې به تاسو سره هغه ډیزاینونه راځي چې تاسې یو ځل پکې انځور جوړ کړی وي. نو په دې ټولو کې ما یو ځل انځور جوړ کړی دی، نو ځکه اوس ماته په دې سټوري کې راغلل. خو تاسې په دې ځای کې ګورئ دغه نیویس تاسو ته ښکاري. په دې ځای کې به تاسې هر ډول ډیزاین ګورئ. نو زه په هسټوري کې ځکه وګورم چې ما یو ځل پکې انځوران جوړ کړي دي. نو زه به تاسو ته طریقه درښیم. نو ګوره دا د یو ورور پوښتنه وه چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک پروفایل لپاره داسې انځور جوړ کړو چې دغه شین ټیک مارک پرې لګېدلی وي. ګوره دغه شین ټیک مارک چې پرې لګېدلی وي دغه انځور موږ څنګه جوړولی شو. ګوره په دې ځای کې تاسو انځور ورکړئ او نوره طریقه خو ما تاسو ته مخکې دروښوده. نو دغه ټیک مارک به تاسو ته راشي. دا په دې ځای کې یو بل ځای کې هم موجود دی. نو دغه ډیزاین دی. په دې ډیزاین به زه کلیک وکړم. نو تاسې هم کولی شئ چې په دې کې د فیسبوک پروفایل لپاره تصویران ډیزاین کړئ. نو دغه شین ټیک مارک به ورسره راغلی وي. دا د ورور پوښتنه وه که تاسو هم د انټرنیټ اړوند کوم مشکل یا کوم غوښتنه لرئ تاسو کولی شئ چې ما ته برېښنالیک وکړئ. که تاسو برېښنالیک نشئ کولی نو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به زه تاسو ته دغه ویډیو لینک هم درکړم. تاسې ما ته برېښنالیک وکړئ نو انشاءالله زه تاسو ته جواب درکوم. نو ګوره په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسې له ګیلري څخه یو انځور ورته راواخلئ او تاسو سره به جوړ شي. نو زه غواړم چې یو بل ډیزاین جوړ کړم. نو دغه ډیزاین تاسو ته ښکاري. زه غواړم چې په دې کې خپل انځور ډیزاین کړم. نو په همدې باندې به زه کلیک وکړم. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره دغه انځور نښان تاسو ته ښکاري. په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او تاسې به له ګیلري څخه اوس یو انځور ورته راواخلئ. نو زه به دغه انځور ورته راواخلم. کله چې مو انځور ورته راواخیسته نو په دې ځای کې به تاسې د عکس سایز وروښایاست. کله چې مو د عکس سایز انتخاب کړ نو پورته تاسو ته دغه ټیک مارک نښان ښکاري. په همدې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه به تاسو سره دغه لږ لوډینګ واخلي. کله چې لوډینګ واخلي نو تاسو ته په اتومات ډول باندې په دغه ډیزاین کې تاسو ته انځور جوړیږي. نو دغه دی چې ډاونلوډینګ ختم شو نو دغه ډیزاین موږ ته جوړ شو. نو دا به اوس تاسې داسې کوئ. تاسو به په همدې غش نښان باندې به تاسې کلیک وکړئ او دوباره به تاسې په دغه نښان باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه ټاپه شکل تاسو ته راغله. دا په دې معنی شو چې دا ډیزاین له موږ سره په ګیلري کې سیو شو. ګوره دلته نور ښکلي ښکلي ډیزاینونه موجود دي. زه په دې ډیزاین باندې هم کلیک کوم. ګوره په دې ډیزاین کې هم تاسو خپل انځور ډیزاین کولی شئ. نو زه واپس راځم سټوري ته.
نو زه یو بل ډیزاین هم تاسو ته درښایم. زه به ښکته راشم، دغه ډیزاین تاسو ته ښکاري. دغه ډیزاین به تاسو په همدې اپلیکیشن کې پیدا کړئ. په دې کې هم تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک سکرین شاټ ډیزاین کړئ. دغه فیسبوک سکرین شاټ په دې ډیزاین کې هم ډېر ښکلی ښکاري. نو په دې اپلیکیشن کې زه تاسو ته یو ډیزاین درښایم. تاسو هیڅکله هم په هغې کې خپل انځور مه ډیزاینوئ. دغه ښکته دغه ډیزاین تاسو ته ښکاري. په دې کې هیڅکله هم تاسې خپل انځور مه ډیزاین کوئ، ځکه چې د دې ډېره سخته ګناه ده. نو دغه تاسو ته ښکاري چې دا د عیسویانو یوه نښه ده. نو په دې کې زموږ لپاره انځور ښه نه دی. نو په دې ډیزاین کې تاسې انځور مه جوړوئ. او نور ټول ښکلي ډیزاینونه دي. تاسو کولی شئ چې په دې کې خپل انځور ډیزاین کړئ. دغه ډیزاین تاسو ته ښکاري. دا هم یو ښه ډیزاین دی. دا هم د خط والا ډیزاین دی. دغه ګوره په دې کې تاسو کولی شئ چې لیکنه وکړئ. ګوره په دې ځای کې دغه نیم لیکل شوی دی. په دې ځای کې تاسو خپل نوم ورکړئ، نو تاسو ته به نوم دغه ډول ډیزاین شي. په دې ځای کې تاسو نومونه هم ډیزاین کولی شئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.